یو ښه کیسه خو راته وکړه چې نکې وخاندو ساعت مې په تېر شي ولا دا زړه مې داسې زړه پرېږده دې سړی د کیسې راغلی السلام علیکم ملاقات خدای دې راوله شامو جانه جوړ په خیر تازه تکړه جوړ په خیر خیرات دې قرارې ده قرارې ده په خیر یاست لکه جبه ښه وخت راغلی او یاره بس دا اوس سیلاب اکا ته ګډ وم سیلاب اکا یو کیسه راته وکړه سیلاب اکا یو کیسه راته وکړه ګلو راغی کار کېږي اسمان لږ وخت پیدا کړي سړی راسه هغه دې تس را باندې برابر یو کیسه راته وکړه چې نکې مو دغه پر چا مو زبردست. وروره د ژوند خو نو 300 کیسې دي خو دا یوه کیسه چې ده دا همیشه زما په دغه زړه کې راته ولاړ یې ښه د زړه څه مې چې نه راته وځي وکړه نو کیسه خو سړی د زړه دردونه چې شامو ځوانه ها ستاسې سره به شریک کړم تاسې هم تجربه واخلئ دا څو کال وم چې پلار مې وفات شو ښه پلار مې وفات شو خدای دې وبخښي زه دوه کوچني ورونه یوه کوچنۍ خورکۍ دا بس مور ته ورپاته شوله وروره د کومک سړی نه و د همکارۍ سړی نه و دا مورکۍ مې خوارکۍ دا معجزه وه ډېر د افسوس ژوند مې اوس چې په یاد کړمه دا سترګو کې مې ژړا ودرېږي چې دا زما د مورکۍ زحمتونه به ما لیدله افرین چې د جې پر غیرت سي یاره دغه کمی دغه یو احساس مې نه کوي دا کمی نه و چې یاره پلار مې نسته ما ته دغونې مینه او دغونې موږ ته هغه تعلیم و تربیه او مینه راکړه د وایه څه یاره زه په خدای داسې فکر کوم لکه یو فلم ته چې ناست یم فلم چې ګورم د وایه په خدای عجب ښه کیسه کوې ښه چې ورکړه دوام ورکړه نور نو ستا قربان سم هغه مورکۍ وه چې وروره په کمپنیانو کې کارونه وکړه د خانانو کره مزدوریانې وکړلې اما دلته زه د خپل مورکۍ ته حیران یم چې افرین چې پر تاسې څه په وایي نه جیله کړلو چې زه یې ورسې والله عجب خوند یې وکړې کیسې ته دوام ورکړه ډېر عجب ساعت مو په تېر شو زه چې وم زه خاص فلم ګورم فلم خبره نه ده وروره دا زما د ژوند کیسه ده ښه متوجه واورئ وروره نو دغسې یو وخت پر موږ راغلی وروره چې تقریبا 3-4 میاشتې په خیمو کې تېرې کړلې څه په وایي د زمري په خیمو کې عجب ساعت به مو تېر شوی په خیمو کې په خیمو کې د چا ساعت تېرېږي هم مثال د ژوند کیسې وام ډېر د افسوس ځای بیا دغه و ما ته وروره چې دوستان و قریبان و هېچا پر موږ باندې یو پوښتنه ونه کړله یاره ګلاکه ستا دا سان که پیسې را سره پیسې هم در باندې پشلی اوس به دغه پاڼې در باندې وپشم دا بلګونه در باندې وپشم دا ساعت مې ایسته لیونه چپه که دا خوله نه کرار لیونتوب څه خوند یې وکړه ډېر ښه خوند یې وکړې ډېر زبردست خوند لیونیانو ما زه خپل د ژوند هغه د زړه حال مې تاسو ته بیان کړي د زړه دردونه بیانوم پر ځای د دې تاسو ډېر جالب و په خدای ډېر راځه راځه دلې موږ ته کیسه کوو موږ به در باندې خاندو عجبه لاس چې ایسته که تا ته وایم ته خو مشر سړی یاره پر ځای د دې چې تاسو یې وشکتو یې سوی وای او زما د دې کیسې څه یو فن اخیستی او دا چې ویلي وای چې افرین پر تاسې افرین چې ستاسې پر مورکۍ سي او مور چې دغسې د مشکلاتو سره مخامخ یې ستا اولادونه ورسره یي نو باره به بیا هغه ورځ ما کیسه تاسې ته معلومه سي چې دا څنګه کیسه وه او دا کیسه ما چاته کوله ګر سره زه دغه ته حیران یم ولاړ څه ولاړېږه ولاړ څئ ولاړ څه دله راته ناست چې ګرد ژوند پر تاسې باندې پالتو چیر سو تاسې وروره که جانه فلم ډرامې داسې سریالونه ګورئ ته چې وایې دا ګرده درواغ دی زه خپل د ژوند داستان درته وایم پر ځای د دې چې ته وروره ما ته ووایه چې یاره آفرین او ډېر د افسوس ژوند دی پر تا باندې تېر سوی دی آفرین چې پر تاسې چې در دغه ځای چې ځان ورسوئ په نس چې وروره تعلیم وکړئ په ورونو په ځان ته یې ما ته وایه آفرین ولا